د قبر په حاضر دی ډیوې څه ضرورت وړاندو ته په دیوال د آینې څه ضرورت افسوس ته چې سبا له به د بل خپو کې ټیټېږي ورک ته شیدې سر ته د شملې څه ضرورت د خپلې بېوسۍ نه مې بلها کرکه پیدا شوه خانجي وې ستا بچي ته د بستې څه ضرورت سحر چې په جرګه کې د غریب غوښو ته ناست ملک صاحب تهجد ته د شپې څه ضرورت دیدن خو دې پرېږده چې غږ دې هم چرته رانغې اشنا د دومره ډېرې فاصلې څه ضرورت دا چا چې قتل کړی دی هم دله سزا ورکې ملک صاحب نو په دې کې د سورې څه ضرورت دا چا چې قتل کړی دی هم دله سزا ورکې ملک صاحب نو په دې کې د سورې څه ضرورت حاجي شوې خو د خپل منافقت نه منې نه شوې ظالم ستا تواب ته د کعبې څه ضرورت سحر نه تر ماښامه د جس په انتظار چې نه راتلې اشنا نو د وادې څه ضرورت